بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم. سورة التغابن. تغابن هار جیت ته ویل کیږي. نو قیامت ریز ته هم تغابن ریز ویل شوی دا لکه یوم التغابن. دغه ریز د هار جیت ولرو. جهنمیون چې کوم خلکو د جهنم فیصله وشي دا به هار شي، او د کوم خلکو چې د جنت فیصله وشي دا به جیت شي. جهنمیون د جهنم فیصله وشي نو په څه وجه باندې دا شکست دغه هار وخوړو، د جهنم مستحق شل. دنیا کې الله کوم صلاحیتونه ورکړي وو، الله کوم طاقتونه او استعداد ورکړو، دغه استعداد یې په صحیح ځای کې استعمال نه کړه او غلط ځای کې استعمال کړه، نافرمانۍ یې وکړې، خپل خواهشات یې پوره کړل. لہذا دغه بنیاد باندې د شکست وخوړه، دا هار شو. او هر چې د چا د جنت فیصله وشي دغه جیت شول، ځکه چې دنیا کې دوی کا یو عمل کړه د الله پاک ته پورا، هغه کا مالی عمل وي کا بدنی عمل وي، خو نیک عمل یې کړه، الله پاک په د قیامت پورې د هغې یضاعف لمن یشاء څو چنده بدلې به ورکوي. نو دغه وګټله، ځکه ورته دا یوم التغابن وي چې په دغه ریز باندې به څوک برخې وړي او څوک په تونونه وړي. یسبح لله ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح بیانې دی پورا دی الله پاک، پاکی بیانې دی پورا دی الله جل جلاله هغه شیونه چې اسمونه کې دی چې په مځکه کې دي. له الملک دی الله پاک لره بادشاہي اختیار کامل له، وله الحمد دی الله پاک لره ټول تعریفونه دي. وهو على كل شيء قدير، الله پاک پر شی باندې قادر ده. والذي خلقكم، الله غزاد ته تاسو پیدا کړی وي. نو ټول انسانون الله پاک پیدا کړل، به اختیار ورکړ د هدایت او د گمراهۍ لارې دواړه الله ته ظاهر کړي. دا هدایت دا گمراهی دو، اوس چا هدایت خوسته چا گمراهی خوسته. فمنکم کافر، پس بازی پتوسی کی کفر کون کی شول، ومنکم من مؤمن، او بازی توسی کی مؤمن ایمان اردن کی شل. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک باغ اعمال توسی کوئی بصیر کتون کدا. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ پاک پیدا کړی دی السماوات اسم والارض امزکا بالحق، دی اظہار دی حق دی پورا چې الله پاک ته پیژنې ور باندې. وصورکم، الله پاک تاسو صورتونه در کړی دی. فاحسن صورکم، بششتا صورتونه الله پاک تاسو در کړل. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، په تمام مخلوقاتو کې الله جل جلاله انسان دا ششتا پیدا کړی ده. والیه المصیر، الله پاک طرف ته تاسو رجوع پسیدو. یعلم ما فی السماوات والارض، الله پاک ته معلوم دی هغه شیونه چې اسمونه کې دا چې په مځکه کې دي. ویعلم ما تسرون، الله پاک ته معلوم دی هغه شیونه تسرون تاسو پټی کوئ. وما تعلنون، او تاسو جوت کوئ. والله علیم بذات الصدور، الله جل جلاله عالم ده په هغه شیونه باندې چې په زړونو کې دي، سر زړه کې پټ کړي دي، ارادې دي، فیصلې دي، دا ټول الله پاک ته معلوم دي. الم یاتکم نبأ الذین کفروا، آیا تستا نظر غلا اے کفار مکاو خبر دی هغه خلکو کفرو چې هغه کفر کړو من قبل مخکې د دینه، تاسو نه مخکې هم ډېر خلکو کفر کړو، نو هغه مې څرنګه هلاک کړل، څرنګه سزاګانې مې ورکړې، دنیا ته مې تر د قیامت پورې د عبرت نشانه وګرځول، دغه رنګ حال دی تاسو هم کوی شو. فذاقوا وبال امرهم، پس هغې وسکه انجام د خپل امر، سزو د خپل امر. ولهم عذاب علیم، دوی لره په آخرت کې عذاب درناک تا. ذالک بانه، دغه عذاب د دنیا الله پاک ویر کړ په سبب د چې بشک سره شان داو. کانت تاتیهم رسلهم، چې وبو چرتل بدوی ته انبیاء کرام د دوی بالبینات و معجزات و وضحاو سره. فقالوا بدوی اویل ابشر یهدوننا،
آیا یو انسان دا یو بشر دا یهدوننا چې آب مشته هدایت کوي مشتبل یار شي دا دوی ته معیوبه خبره ورلګېدله دا پیغمبر چې د ځون ته دا خو د موږ غوندې انسان ده دا به مشته نکل یار شي فرشته یې دی نه لږ وکفروا بیا دوی کفر ور باندې وکړو دوی کافرون شول په دې سره وتولوا او دوی اعراض وکړو د ایمان نه واستغنى الله او الله پاک هم اعراض وکړو د دوی د ایمان قبل ولونه والله غنی حمید الله جل جلاله بے پروا ذات تا محمود ذات الله پاک تعریف کړه شو دا زعم الذين كفروا ګمان فاسد کړه دا هغه خلکو چې دوی کافرون دي دسه ګمان فاسد دي کړه دا ګمان فاسد کړه الله یبعثو چې هرگز به هم دوی بیا چګولای نشي بیا دوباره زندگی نشته قیامت نشته قل پیغمبر اوی ته بلا ویلنا اشتا دا ارس اشتا دا وربی قسم دی پر رب دی مو باندې لتبعثن خامخا به تاسو چګولای شوي ثم لتنبؤن بما عملتم بیا به تاسو خبر در کولای شي بما عملتم چې څه کوم تاسو کړی دي ته دې چې چګیږي بونه بیا رمدا کېږي بونه بیا دوباره به رمدا کېږي هم او چې څه دې کړی دي هغه به د سیوای او ته نه چې دادی کړی کته چې مړه دا ډېره مشکلې کیسې دی الله چې وذالک علی الله یسیر دا خبره په الله ډېر آسانه ده دوباره د انسان عمل نن دا د دنیا ساينس په ذریعه سره الله پاک ثابت کړه او کنه دلته کې دا ریکارډ د کیږي د موبایل نو امیاشتې پس ته څه کوي چې د کلونو نه بعد یې کسا نو دا زړې خبرې دوباره مشته شي او که نه شي بیا یو انسان داسې ایجاد کوي چې آیا الله یې نشي کوی خامخا الله کوي فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان په الله پاک باندې الله پیغمبر باندې والنور الذي انزلنا پاغه نور باندې چې قرآن دغه نور ده کوم زړونه ته ګټ شي کوم انسان زون سره ولې دا نور نه کی انزلنا چې موږ نازل کړه ده والله بما تعملون خبير الله پاک اعمال تاسو کوي خبردار ده يوم يجمعكم ليوم الجمع يوم يجمعكم پاک رسوس ارجمع کوي تاسو ليوم الجمع پوریز دی جمع کولو کې چې قیامت ریز دو خدا کوم ریز دو ذالک یوم التغابن دا ریز دی هار جیت ولدو جنتیون ابو جیت شي دوزخیون دا ابو هار شي ومن یؤمن بالله اسوک چې ایمان لري په الله پاک باندې دا خپل تفصیل الله بیانوي چې هار جیت ولري سرنګ دو ومن یؤمن بالله اسوک چې ایمان لري په الله باندې او عمل صالحا او نیک عمل وکي یکفر عنه سیئاته لری کی الله پاک میټاو کی دنا گناهونه دې اې الله جل جلاله بس چې نیک عمل وکي ایمان وروړه ده نو ان الحسنات یذهبن السیئات نیکي چې د انسان گناهونه ختم کوي میټاو کوي او داس ته سړی ګوره مصطفی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې سړی سنت مطابق او داس وکي نو کوم اندامونه چې دای په دوسه کې اوینځي په اندامونو باندې ګناهونه صغیره وي نشوي دي ګوره صغیره دا ګناهونه دا دوسه به سره نه کې ټکیږي سکیږي او هر چې کبیره ګناهونه دي چې د حقوق الله سره تعلق لري نو دا الله پاک په توبه باندې معاف کوي ويدخله جنات تجري من تحت الانهار ودای بدخلی الله پاک د سبوغونو ته جاری وي دی غیلون دی الانهار نهرنا خالدین فیها ابدا دایبا مشا پدی کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی عظیم لویدو والذین کفروا خلق چې دوی کفر کړه دا وکذبوا بیااتنا دوی تکذیب کوي په ایتونه دی موږ باندې ایتونه نه مني ایتونه جټلاو کوي په باندې عمل نه کوي اولئک اصحاب النار دغه مرګری دی اور ولدی خالدین فیها دوی با مشا پدی کی وبئس المصیر او ډیر بد زوی دی رجودا ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ما اصاب من مصیبت ندر رسیدلت د ایو مصیبتنا الا باذن الله مگر دا د الله په حکم سره رسی انسان اعمال پکې کردار وي کچیرته بدعمله انساني مصیبت ورسی نو دای د خپل عمل پسې سوچ وکړي هر چې نیکمل سړی وي مصیبت تکلیف ورسی هغه سره الله پاک دې درجات بلند کړي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل
په انسانونو کې ټولو کې سخت تکلیفونه چې چاته رسېدلي دا انبیا کرام دي. اوس انبیا کرامو نه ګناهونه کېدل نعوذ بالله. دا موږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې انبیا کرام معصومین دي، د ګناه ماده د هغې نه الله پاک ایستلي. معمولی خلاف اولا عمل چې شوه د الله پاک څومره تکلیف بیا یې ته پوره رسوله. دا دي یونس علیه السلام الله جل جلاله 40 ورځې دا دي کب په خېټه کې اوسته او په ایوب علیه السلام باندې امتحان روغ تکلیف پر 18 سال دا دي په کاټي بیماری تیر کړی. مشتافتا بیماری چې ورسېږي نو چې رب اسلک دې تباہ او برباد شو یا بشه نو امید شو د خدای نه نعوذ بالله. ایوب علیه السلام هر څه شی لوړل، بچیون 14 ایلونه زمنو دا وفات شل، په زرګونو نکرونو خادمونیو غلامونیو دا چې دا ختم، او دارنګې لوی باغونه مځکې پټي دا ختم، او هر چې صحت ته صحت لوړو د کاټ شو یک یو دای پوتې شه ته ایوای ښځه پوتې شه. 18 سال یې دغې ښځې خدمتونه وکړل، په پردوی کورونو کې لګیا دوی ترې بسې وایي کولی څه پکوي وینځي وي ته دته خورو کر جمع کوي. صابره ښځه هم وه. نو بهر حال نیکو خلکو ته چې کوم څه رسي دا د الله جل جلاله د هغې په درجات بلندوي. ومن یؤمن بالله هغه څوک چې ایمان لري په الله پاک باندې یهد قلبه د هدایت وکړه خپل زړه ته د زړه په هدایت شو. والله بكل شيء عليم الله په هر شی باندې عالم ده. واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطاعت کوئ د الله جل جلاله اطاعت کوئ د پیغمبر. فإن توليتم کچې تاسې اعراض وکړئ الله او د الله د پیغمبر د اطاعت نه فإنما على رسولنا البلاغ المبين یقینا چې دی موږ په پیغمبر باندې البلاغ المبین رسول دی واضح کلمې دي هغه خپل پیغام ته رسوله ده تو په عمل نه ده کړه ایمان دی نه پیغمبر خپل